نو محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایي دی به دومره ښکلي شي روایاتو کې راځي چې بیا به د دې لیدو نه وروسته الله رب العزت بیا اعلان وکړي چې څه شته داسې چې تاسو یې مانه بیا وغواړئ دوه خو مو وغوښتل تاسو ته ما ووایي چې څه درکړم تاسو له ما جنت درکړو ستاسو زما لیدل هغه لیدل مې هم درله درکړو بل څه غواړئ جنتیان به بیا وایي چې خدایه نو خو چې تا موږ له جنت راکړو او ځان دې راته وښو دیدار دې راله خپل راکړه نو موږ ته نور د کوم یو داسې څیز ضرورت دی چې هغه به ته موږ له راکې موږ نه پوهېږو یا الله بیا به موږ د امت د نبي علیه السلام علماو له ورشو نو بیا به راشي نبي علیه السلام د امت علماو له به راشي او وجه څه ده چې د علماو له راشي د نورو امتونو علما خو هم شته د نورو امتونو علما صرف د خپلې زمانې علماو او صرف د هغه پورې وو چې هغوی ته پیغمبر څه ویلي د پیغمبر نه وروسته چې بل پیغمبر راغلی د هغې عالم حیثیت هغه نه دی پاتې شوی او قربان د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک د تاج د ختم نبوت نه د هغې په طفیل باندې د امت د نبی علیه السلام هر یو عالم یو دی دا عالم ځان نه دی دا عالم ځان نه دی دا عالم ځان نه دی چې کوم یو وینئ دا عالم خو یوازې یو عالم دی که نه خو دا یو عالم به په یوازې ځان باندې د یو پیغمبر نه د 1,40,000 انبیاو وارث دی دوره لوی مرتبه ده چې بیا علماو له راشي نو علماو ته به وایي چې الله وایي چې اوس درله څه درکړم وایي الله ته به اوس وایو چې الله هم دې جنت راکړو هم دې دیدار راکړو اوس هله خپله رضا راکړه ووایه چې زه درنه راضي یم نو عوام مونږ تاسو خو به وو چې دا رضا به څه وي علما به راته ووایي دا خو الله په خپله فرمایي قرآن کې ورضوان من الله اکبر رضامندګي د الله د جانب نه دا ډېره لویه ده الله فرمایي علما چې دا ووایي نو طالبان که شو که مانګه شو که تاسو شو مونږ به ووایي او که نه خو مونږ ته علما ویلي چې رضامندګي د الله ډېره لویه ده وایي به په دعا کې مو یا الله ته زمونږ نه رضا شي او داسې رضا شي چې بیا ناراضه نه شي نو هغه به یو په جنت کې موږ نه کېږي